درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر غني کابل ته د خلیلزاد په وروستي سفر کې هغه ته خبرداری ورکړی که طالبان له لویو بریدونو په شا نشي د سولې پروسه لغوه اعلانوم او هغه مهال امریکا، طالبان او حامیان د شکایت حق نه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي راتلونکي اونیو کې به د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر په مشرۍ د 19 هیوادونو د استازو په ګډون د افغان سولې په اړه مهمه غونډه جوړه شي. عبدالله ته نږدې سرچینې وویل چې په ټیم کې دننه د څوکیو د ویش په سر اختلافات د دې لامل شوي چې د کابینې په نوملړ سربیره نورو ادارو ته د دوی د ټیم له لوري د وړو کسانو په معرفي کېدو ځنډ رامنځته شي. د جمعیت اسلامي تنظیم د رهبرۍ په شورا کې د واک په سر شدید اختلافات پیدا شوي او همدا تیره شپه د یاد تنظیم رهبرۍ شورا د رایو په اکثریت صلاح الدین رباني د تنظیم له مشرۍ لرې کړ او پر ځای عنایت الله شاداب سرپرست مشر ټاکلی دی. خو بل خوا نن صلاح الدین رباني یوه اعلامیه کې ویلي چې اتانور یونس قانوني او یو شمیر نور هغه کسان دي چې د اتانور تر مشرۍ لاندې جلسه کې یې ګډون کړی و له ګوند څخه شړلی. د ملي دفاع وزارت وایي تیره ورځ امنیتي ځواکونو په غزني کې 26 طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې ډله کې 4 پاکستاني، 3 ازبکستاني اتباع او 8 کورني جنګیالي وژل شوي، 11 نور ټپیان دي. د بلخ ولایت حیرتان بندر مسؤلین وایي چې دغه بندر ته د قزاقستان رسیدلي 50 واګونه مرستې لا هم حکومت مرکز ته نه دي لیږلي. دوی وایي دا مرستې 20 ورځې مخکې دغه بندر ته رسیدلي او د خوسا کېدو په حال کې دي. هندي رسنیو د یاد هیواد د بندرونو ادارې د رئیس کومار کوپتا له قوله خبر ورکړی چې د چابهار له لارې به سوداګري لا پراخه او پیاوړې کړي. ښاغلي کومار دغه راز زیاته کړې چې په دې برخه کې به له شریکو هیوادونو سره په ګډه کار کوي او افغانستان ته به په خپلو صادراتو کې ډیروالی راولي. پاکستان ویلي چې ژر به له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د انګورو وډې او خیر لاچي لارې پرانیزي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې د یادو دواړو لارو د خلاصون لپاره لازم تدابیر نیولي او تمه ده د جولای میاشتې په 12مه بیرته د سوداګرۍ پر مخ پرانیستل شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي پاکستان ته هره ورځ د تورخم، غلام خان او سپین بولدک بندرونو له لارې د افغان سوداګرو 150 لارۍ توکي صادریږي. د هرات ولایت ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د 500,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ممیزو د پروسس او بسته‌بندۍ لومړنۍ کارخونه فعاله او په کار یې پیل وکړ. د نیویارک ټایمز په راپور کې د امریکایي او افغان چارواکو له قوله راغلي رحمت الله عزیزي د روسیې له استخباراتو څخه د امریکایي ځواکونو په نښه کولو لپاره طالب وسلوالو ته پیسې انتقالوي. ولسمشر پوتین به تر 2014 کال پورې پر روسیې واک وچلوي. د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون په تړاو تر سره شوي ټول پښتنه کې 88% خلکو د اصلاحاتو ملاتړ کړی دی او په همدې توګه ولسمشر پوتین د دې جوګه شو چې 2 نورو دورو لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه واک کې پاتې شي. او په وروستي خبر کې راځي چې د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو 9 پړاو لوبې د ټولې صحي مواردو او لارښوونو په پام کې نیولو سره ډیر ژر پیلیږي. قدرمنو کتونکو دا و د نن خبري ټولګه. تر بیا او تر بلې ټولګه مو په پاک رب سپارم. د الله پامان.